په مردان سیمه کې یو ځل بیا د آل سویټس اینډ بیکرز اسوسییشن تنظیم ټول ملګري د حاجی امین خان په دیره کې راغونډه شوې ده او د ډینر یې خوندور پروګرام کړی دی. په دې پروګرام کې تاجر اتحاد ملګرو ته هم دعوت ورکړی دی. د آل سویټس اینډ بیکر صدر خوږو بادشاه حاجی غلام حبیب سالرزی وینا ده چې دا قسمه غونډه موږ په میاشت کې یو ځل خامخا کوو، نو په دې طریقه موږ یو ځای کینو او د یو بل د حالاتو نه ځان هم خبر کو او پروګرام یو بهانه شي. نو دا قسمه پروګرام کله زموږ تختبای ملګری او کله کاټلنګ او کله د رستم او دا نننې ډینر پروګرام زموږ رستم بیکرز ملګری ګل حاجی او باچا کړی دی. نور تفصیل ګورو د خپل نماینده ملک شازیب په دې ریپورت کې. جی ملک شازیب دا راته ووایي چې دا نن کوم ډینر خوندور پروګرام حاجی امین خان او د هغوی رول حاجی سرزمین خان په دیره کې شوی دی، د هغه ملګرو څه وینا ده؟ جی بالکل څنګه چې تاسو تفصیل سره خبره ذکر کړه، نن موږ ځل بیا راغلو سرزمین حاجي صاحب ډیرې راغلي وو. ای په ډیره کې نن یو ځل بیا آل بیکر اسوسییشن د مردان تنظیم ټول ملګري راجمع شوي دي، ډینر فورم شوی دی. دا ډینر فورم چې کوم دی یو ملګری دوه ملګري دي، د رستم یو ګل حاجي صاحب دی او یو باچا دی. دا فورم ولې کړی دی، ای سره به خبره تر کوو په دې موقع باندې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی جی؟ خیر دی. نن خو جی تاسو خپل ملګري راجمع شوي دي، تاسو له پروګرام کړی دی. په دې پروګرام په حواله باندې بس پیغام ورکول غواړي. موږ دلته د سټریټ اینډ بیکر اسوسییشن ملګري راغونډ شوي دي، مشران دي، کشران دي. نو بس دا د مینې او د خلوص یو پروګرام موږ منتخب کړو سره د پس دا دلته موږ د سرزمین حاجي صاحب ځای کې کوم دین پروګرام کړی دی. ډېر ښکلی پروګرام دی، ډېر ښکلي مشران او کشران راغلي دي. د ټول ناول خو زه ملک شازیب ستا شکریه ادا کوم. تا ته پته زمونږ د بیکر اسوسییشن خامخا میاشت کې موږ یو ځل یو ګیدرینګ کوو. نو هغه کله زمونږ د تغبیه ملګري وکړي، کله د کاټلنګ وکړي، کله رستم وکړي. نننی پروګرام چې کوم دی موږ راټوله کړې ده، موږ راټول شوي وو. دا زموږ د ګیدرینګ ځای دی. امیني صاحب الله پاک ډېر ژوند ورکړي، زیات کړه موږ دله ورکوه، چونکې دا د ځای جوړ کړی دا زموږ دپاره دفتر هم، دا زموږ یو مرکزي دفتر هم دی. دا ستوګنې ځای دی زموږ. موږ دلته چې څه پروګرام وي، که هغه د ګړي کې چیلي که نور څه پروګرام وي، او زموږ د بیکر اسوسییشن چې څونه د ضلعې ملګري راغونډ دلته راشي. نننی پروګرام چې کوم دی دا زموږ د رستم ملګرو کړی دی، باچا او ګل جی، دا د دې طرفه دی. نو په هغې کې بیا زموږ د الحاج امین په ځای کې دی. دا یو کریډټ دی ته حاصل دی، چونکې دی په خدمت خوشحالېږي او دا خدمت همیشتن دی ته میلو شي. نو دې کې موږ د مرکز تنظیمي تاجران زموږ د سرو باچا حاجي غلام حسین سراب هم راغوښتی دی، د ایم سی پلازې صدر ګلجي ماما او داسې لالي ماما او زمونږ کینګ میکر حاجي فقیر محمد سراب او زمونږ سراج لالا د شهیدانو بازار صدر او د بینک روډ صدر موږ سره سید علي شاه. داسې زمونږ د بیکرو خواوشا چې کوم زمونږ ټول ملګري دي، د هغې نومونه نه علمه، خو زه د هغې هم ډېر زیات مشکور یم. موږ یو وټساپ وکړو، په هغه یو وټساپ باندې موږ دلته راټول شوه. نو دا نننی وینا هم چې کومه ده موږ راټول شوي په ګروپ کې وینا شوي چې بهی ځان راورسوئ. خو دا وینا هم شوي چې بهی د مرکز تنظیمي تاجران الحاج امین مشري صاحب د دې خصوصي هدایاتو باندې او د سرزمیني صاحب چې د مرکز تنظیمي تاجران زما تعلق د غلام حسین سره دی هم ځان سره راولي. داسې ما سره د رستم صدر صاحب ناست دی، حیاتي صاحب دی خو بس دغه ګروپ کې دی. لالي ماما دا دی هم ځان سره راولي. فقیر جی صاحب کینګ میکر، چونکې کله چې MPL چالو شو نو زمونږ د بیکر اسوسییشن چې دی ټول چې کوم دی نو خاکسار سیټي سپورټ کول، نو دی سره په هغې تعلق جوړ شي. په هغه تعلق په توګ نه باندې فقیري صاحب ته وینا وشوه او هغه زړه خبره را نه کوېدن دی، نه واده دی، بس سره خوشحالۍ لپاره ټول چې دا ملګري به یو بل وینو، بس دغه خبره. زه فقیر محمد صراف، گجو خان روډ مردان.
نن مونږ د پروګرام لا د جی شپ دی راغوښتي یو د دې خو پروګرامونه هر وخت کې خو دا ځل د دې زړه غوښتل چېرې دا ملګري پکې راغواړو نو نن پکې مونږ هم شرکت وکړو او زما خو په لومبي ځل لیدل کتلو خو ماحول زما د دې ډېر زیات خوښ شو ډېر درانه خواږه مشران دي زما سراج نامه ده د شهیدانو بازار او د ای آی کې پلازې صدر یم او د تاجر اتحاد یو حصه یم پای کې زمونږ چې کم دی نو سالار دیم زمونږ یو حصه ده زمونږ یو سینیر ملګری دی او زه ستاسو د بیکر اسوسییشن د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ راوغوښتو دی له او د پښتو نیوز هم شکریا ادا کوم شاه بستام ډیره مهرباني زه د بانک روډ صدر په حیثیت سره دلته راغلی یم او زه د امین جی صاحب دی او د سلارزی چې کوم امین جی صاحب دی مونږ به ذات خود هم پیژندو نو بیا هغه سلارزی جی صاحب ته وویل چې تاسو د تاجر اتحاد دا کوم کسان دي دا کوم ملګري دي دیم راغواړئ نو مونږ د ټولو تاجر اتحاد د دې شکرګزار یو د بیکري اسوسییشن او سلارزی چې مونږ په ډېر ښه په عزت سره راغوښتو او مونږ دا پروګرام اټینډ کړ یقینا چې مونږ روټۍ ډېرې خوړلې دي خو دې روټۍ کې چې څونه خوند او مزه و نو دا ایماني خبره ته کوم چې دونه مزه په بله روټۍ کې نه نو ملګرو زمونږ تاجر اتحاد مشران هم ناست دي دا روټۍ د بیکر اسوسییشن تنظیم ملګرو کړې ده دا هغې کړې ده او زمونږ د ملګرو ته د هغې په خپله دعوت ورکړی دی د ټولو ملګرو له هغې د روټۍ له راغلي دي زه د بیکرز اسوسییشن ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې زه چې وګورم نو زموږ د صرافه یونین لا زموږ د تاجر اتحاد یونین دې کې مونږ ډېر زیات ملګرو سره ملاویږو نو همدغه شانتې بیکر اسوسییشن سره زه همدغه شانتې وابسته شوم چې څنګه صرافه اسوسییشن کې زه ټول پیژنم لا څنګه چې زه تاجر اتحاد کې ټول پیژنم الحمدلله د سلارزي صدر صاحب په وجه باندې زه اوس په بیکر اسوسییشن کې ټول ملګري پیژنم دی ایم سی پلازي صدر زمونږ سرزمین حاجي صاحب او امین حاجي صاحب زمونږ ډېر پخواني ملګري هم دي د بلیګر د دې هم وینا وه او زما یو خوږ دوست دی باچا دا د هغه پروګرام او باچا جي مونږ ټول انوایټ کړي او خدای دې خوشحاله آباد ساتي دا وخت مر زمين جي سيبو رو ولړ دي هي سره خبره تر کو السلام علیکم جی وای السلام زه بس سو ډیره ته کم دي ډو مشران ناغلي دي نو پدې موقع باندې بوسو ویل غواړي باچا روټه کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو باچا خو خپل ستړی کړی د الله دې خوشاله کی او ډېر ښه پروګرام وشو زه راتلونکي دا کم میلمانه زموږ راغلي دي زه ډېر زیات خوشحاله یم چې نن دي زموږ ځای ته راغلي دي او مطلب دا دی چې دومره ستړی کړی ده الله دې خوشحاله ساتي صدر صاحب دی غلام حبیب سلارزی او داسې نور زموږ ملګري دی یو نوم چې اخلو ډېر ټایم دغه کېږي خو ته یقین وکړه مونږ یې د مخ ته ګورو چې دا شکریا د دې کم څنګه ادا کړو نو د زړه د کومې نه د دې شکریا ادا کړو ډېر زیات خوشحاله یو ډېر زیات د ډېرې خوشحالۍ نه یقین وکړه چې د یو ته ګورو او انوم یې اخیستی نه شو نو الله دې خوشحاله کړي الله دې ژوندي لري الله دې زموږ دپاره د دعاګانو دپاره ژوندي لري او ټول مسلمانان دې الله په خوشحاله کړي جدا وخت ما سره سرزمین جي سيبو موجود دي هي سره خبره تر کو السلام علیکم وعلیکم السلام شادیب څنګه حال یې جوړ باچا خو افتو شو چې لګیو چې لغه باس راغشتو من اخر ته هغه چې لغه پورم راغی نه هغه پورم دغه شو ډېر یو نایس انسان دی ډېر یو زبردست سړی دی او زمونږ د بیکرز اسوسییشن مسګولونو ګروپ ټول په ټوله باچا ګرم ساتلی او هر ټایم د زړه غواړي چې را ملګري راغون شي او پروګرام وشي نو نن باچا او ګل جي صاحب زموږ ډېر دونه خوږ ملګری دی دې نن وایي چې یاره مونږ پروګرام کوو او استازی کې ارنج کوو نو دې ډېره مننه شکریا چې راغله او د دونه لنډ تنګ وخت کې د ملګرو له ټایم ورکړه نو الله دې خوشحاله ساتي جی بالکل دې خبر تر تاسو ور دي چې موږ ټول ملګرو ته شکریا ادا کوو چې زموږ ډېر تنه راغله او پروګرام کې شرکت وکړو جی شکریہ ملک شاه زیب